پنځلسم 15 مائده 15 سوره مائده 15 او سوره مائده 16 شپاړسم سوره مائده شپاړسم او سوره مائده څلور څلوېښتم 44 44 او سوره ابراهیم 1 او سوره تغابن 8 په دې دوه آیتونو کې الله تعالی په دې آیتونو کې نور کله قران ته کله دین ته او کله د دعوت ته الله تعالی ویل دي او دا ټول د الله هغه نور دی چې الله په دې کې اچول دی او موږ د پاره باعث د خیر دی لکه مثلا د دې یو مثال تاسو ته درکما بل سره الله فرمایي چې الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان د بیان الله تعالی ډېر لوی نعمت ته الله ته ورکړي کدا د بیان نعمت نه وي نو دا قران کریم به موږ څنګه بیان کړي موږ به څنګه اوریدلې وي تاسو به څنګه اوریدلې وي او دا خبره چې موږ اسان سره دوه الفاظ ادا کو ټول دغه پښت باندې ټول خبره زموږ په ذهن کې راشي لکه موږ وایو چې مثلا موږ وایو چې دکان نو دا درې څلور حروف دي ټول دال کاف الف نون دا ادا شو خو ستا په ذهن کې د صرف د زماد د بیان د دکان په بنیاد باندې هغه لو جنرال سٹور دغه سړی دغه چوکیدار دغه کار دغه دا ټول پکې راغلی دا د الله تعالی فضل و کرم دی او همدارنګه نور هم دی چې الله تعالی د غرنا او د رڼا دغه طاقت دا الله تعالی طرف نه دی دا بل څه نشي ورکولای او د دې ورسته به دوه مثالونه دي هغه سره د نور وضاحت کیږي او تاسو بیا ان شاء الله پوهیږئ مثال نوره دغه درنا دغه د نور کمشکاتن پشان د تاخ ده تاکه موږ پښتو کې تاکه چورته وي فيها چې باغې کې مصباح دیووي المصباح دیوا یا مومبتي هغه شی چې بلیږي د اور د پاره د رڼا د پاره ته ویل کی فی زجاجتن دا په یو فانوس کې وی شیشه کې د لانټین وغیرہ فانوس هغه شیشه الزجاجتو دغه شیشه کانها تبوایل کدا کوكب یستور ده دریون پړکیدون کې ده زلیدون کې ده یوقدو چې بلول شي من شجرتين دوننا مبارکتن چې برکت ولدا اغونا زيتونتن چې د زيتون ده لا شرقیتن نه مشرق طرف ته ده ولا غربیتن او نه د مغرب طرف ته ده یعنی ټول اورت په نور لګيږي یو شانته نور راوخیږي یعنی صرف د شرق په وخت نور لګي او بیان لګي نه نور راوږي لګي حتی چې مخامه پوري او زيتون ولکې دا یو صفت ته چې کله نور څومره په ډیر لګي سهار نه مخامه پوري ولګي د زيتون دانم خوي او بغي ځای کم خوي هغه ځای کم خوي او دا مثال ده دا آیت پورا کوي یکادو نجدی دا زیتها تیل دا اغی یضیئو چرنا ورکی ولو لم تمسسه النار اگر کو نہ رسیگی اغتا نار اور نور علی نور د بر نور د پاس نور دے چاچه د دې تشریح کړي دا تشریح دا څه کړي دا چې مشکات نه مراد دا کوم چې تفصیل بیان شوی دی دا د مؤمن سینه دا په دې کې زړه ده باغی کې ایمان ده چې کله دا قران او د الله تعالی احکامات بیانېږي نو دا هغه تیل دي چې د تورکې درنا او دا تیلو د پاره ک اور اون لګي نږدې نه کې دا پخپل اور اخلي لکه پټرول ضروري نه چې ته تیلې ورډي خور ته نږدې کې پخپل امبلک وای نو دا د مؤمن زړه ده شرط چې هغه نور ګوري رڼا فورن قبلای لکه تاسو دلته راغلی تاسو دلته قران کریم دعوت ملاو شوی یا نه ملاو شوی خو تاسو ته پته ولګی دا فورن راغلی لکه چې دلته شاید شی حاصل کما شاید شی واورما شاید شی زده کما دا دغه مؤمن د رڼا او د مؤمن هغه د زړه کیفیت ته او دا مثال الله تعالی زيتون سره ورکړی دی ورته چې هغه هم د کرنګ دی مؤمن هم د کرنګي او د دې پسینې کې ایمان دا د الله تعالی طرف نه نور دی او دغه نور به د دنیا کې هم رڼا باعث دی او قیامت کې به هم قبر تورې تیاری دي جهنم تورې تیاری دي او قیامت به دې باندې تورې تیاری وي کله چې انسان کفر کوي يهدي لار خي الله تعالی الا يهدي لار خي الله ولا تعالی لنوره خپل رڼا طرف ته من هغه چاته یشاء او هغه وغړي ويضرب الله بياني الله تعالی الامثال مثالنا للناس خلقتا والله ولا تعالی بكل شيء پر يشبان عليم په ده فی بیوتن پکورونو کی ازنا حکم کړی دی الله ولا تعالی اندا چې ترفع او چد کړي شي ويذكر او یاد کړي شي فیها باغی کی اسمه نم دهغه دا کورونو کی ان استا د آیات او استاد د قران استاد تلاوت استاد دین احکامات دا پکاره چې تاسو په کورونو کې دوهمي بعض خلکو د دې معنی جمعتونو سره کړی دا
چې دا نه مراد جمعتون دي خو نه سیاق او سباق سره دا معلومیږي او نه اکثر تفسیرونو کې هغه ته ترجیح ورکړی شوی ده او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بخاری شریف کی حدیث ته عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږه کور ته اکثر راتلو سحر او مخزه کې ابوبکر صدیق سره دا غډه نږدې ملګرتیا او مینا ور سره او مونږه په خپل کور کې بیا مانزه د پاره یو ځای مقرر کړو همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د عتبان بن مالک یو صحابي هغه ورته ویلي چې ماسترګو کې کمزوري ده او زکور کې کله منځ کومه نو دی وجنه ماته په کور کې ځای مقرر کومه تراشه زمونږ په غزه کې منځو کې چې غزه بختور شي او برکت شي چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل تشریف یوړو او به پښتنه وکړه چې ځای کم یو ده نو هغه ځای کې پیغمبر اسلام هغه د پاره د برکت نفل وکړل نو دا غرانګي کور کې همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې تاسو سنت ان نفلنا دا تاسو په کور کې کوئ چې تاسو کور کې د الله نوم غستل کیږي تاسو ماشومان تاسو زنانه دا غي تربيت کیږي هغه چل زده کوي وغیرہ ازنا حکم کړی شوی دی چې دوی اوچت کی نوم د هغه یسبحو باقی بیانې له د هغه فيها باغ کور کې بالغدو والاسار سحر او مخام ان ډېر رجال ذن سړی لا تلهيهم چې نغفل کوي اغوي تجارت کاروبار ولا بيع او نه اغستلو خرڅول عن ذکر الله د الله د یادنا واقام الصلاه او قائم کول د مانځه و ایتاء الزکات او ور کول د زکات يخافون اغيريږي يوما د اغورزنا تتقلبو چې الټه بشي فيه باغه کې القلوب زرنا والابصار او سترګې ليجزيهم بدل بور کې ان دې د پاره چې بدل بور کې دوی ته الله ولا تعالی احسن ډېر خيستا بدلا ما ده عملونو عملو چې دوی کړی وي ويزيدهم او زیات بکی دوی من فضلی د خپل فضلنا والله ولا تعالی يرزق رزق ورکي من يشاء او چاته چې خوغشي بغیر حساب ان ډېر والذین آکسان کفروا چې کفر کړي دي اعمالهم عملونه د دوی دلته کې خاص مثال د مشرکینو دی او دا کافر سره مناسبت ته ځکه چې هر کافر او هر مشرک عبادت کوي او عبادت په خپل خیال کې د دې لپاره کوي چې قیامت کې به ماته د بدل ملاويږي لکه مونږه د عرسونه مناوو مونږه بتخانه ته زو مونږه مندر ته زو زمونږه د انسانان اندوان سکان وغیرہ دا څه د پاره دي خو دې د پاره دي چې دا دنیا کې عمل کوم اخرت کې به ماته بدل ملاويږي نو د دې بدل د دې د عمل الله تعالی په دشت کې څنګه چې تاسو کا سفر کړی وي یا په دې روډ باندې چې نور نه لارې نه روډ داسې ښکاری لکه انوري هغه او بو ور باندې خو چې کله سړی نږدې ورشي هغه او بنئ نو دا د مشرکینو او د او خلکو عملونه دي د خیال چې موږ په قیامت کې لاړ شو الله به موږ ته د اجر راکړي اجر بنئ دي دا غي مثال دی والذین اوذنا کسان کفروا چې کافران دي اعمالهم عملونه د دوی کسرابن پشان د سراب دی یو شراب دی یو سراب دی سراب او شراب غشي ته ویل کیږي خلکیږي سراب غشي ته ویل کیږي چې د څکلو شی معلومیږي خود خلکیږي نه فائدہ یې نه هغه ته سراب وایي بقیعه په یو میدان کې يحسبه ګمان کوي باغه الزمان هغه تګي ما اند ابو حتا ترغه وخت پوری اذا هر کله جاءه چراشدا سړی اغیتا لم یجده انممی ده التا شیئا هیڅ شی ووجد الله او ابممی التا تعالی عنده اغسرا فوفاه بیا به پورو کی الله تور کی الله تعالی دتا حسابه حساب دد والله اول تعالی سریع الحساب زر حساب غستون کې ده او ک ظلمات یا بشاند تیارو دا اوس غلطه نور سره دا آیات تاسو تړی نبه دا غنور او د دې آیات په معنی باندې اسانه سره تاسو پوهیږئ او ک ظلمات یا بشاند تیارو فی بحر بدریاب کې لجین گہرا جور گہرا دریاب یخشاه چپټای اغا موجن چپا من فوقی د پاسنا موجن بلا چپا چپې د پاسه بلا چپا چپا په چپا من فوقی برد د سړینا صحابن ورزوی ظلمات تیاری دی بعضها زن داغینا فوق با زن د پاسه نوري یو طرف ته دریاب دی بل طرف ته دریاب کې هغه گرداب دی بل طرف ته هغه گرداب باندې چپی دی بل طرف ته چپې باندې برنه بلا چپا ده بل طرف نه بلنه بارنه سورې دی ورېځي دي نو دا څومره تیاری شي دا د کافر مثال دی او د مقابله کې د مؤمن یو طرف نه قران نور دی بل طرف نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نور دی بل طرف نه الله نور دی بل طرف نه د ایمان نور دی چې کوم الله تعالی د تور کړي او د طرف د ټوله تیاری دي نه د څنګه دی بیا اذا هر کلا اخرج چې دی را وبسي يده لا سخبل